قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. شپاړسمه پارہ سورة طه 50 نمبر آیت تے. واقعہ د موسی علیہ السلام اغه شروع وا بیگا درس کی تیر شو چې موسی علیہ السلام ته الله رب العالمین 2 معجزات اغه ورکړو. اسی خو ټول 9 معجزې وي خو دلته 2 ذکر شوی دی. د یوې معجزې تعلق د عصوا د امسا سره او بیا د امسا چې کوم فیدې وي نو هغه موږ بیان کړي او د دویمې معجزې تعلق د لاس د موسی علیه السلام سره چې موسی علیه السلام به کله د خپل لاس د ګریوان د ترخ سره یعنی جوخ کو او چې بیا به راویستو نو تک سپین به ځلېده او هغې نه پس ورته الله رب العالمین وویلي چې موسی تا ته چې ما په وحی کې کومې خبرې بیان کړي نو اذهب الى فرعون انه طغى یو سرکش انسان دی چې ډیر متکبر دی چې دا غنوم فرعون دی. وس اغله ورشو دا حق دین ورته بیان کا او خپ بهادرۍ سره بیان کا. بیگا درس کې دا خبره ذکر شوی وي. اوس د دې زینا تر د 43 آیت پوری دا د واقعي 2 مقام ذکر کیږي. یو مقام ذکر شو په 15 شیاطونو کې. د 2 مقام کې بسین او داغي لنډه خلاصه په 4 خبرو کې ده. دا 4 خبرې ذهن کې کینه وي بیا به په دې 25 آیت نواله تر 43 آیت پورې او تاسو ور باندې به په اسانۍ پوه شئ. اول خبر او بګی دا بیانېږي چې موسی علیه السلام فرعون ته د تلو نه مخکې د الله نشپک دعاګانې غوښتي. دا به په دې نن درس کې راځي. دویمه خبره الله رب العالمین سمدس دا دعاګانې قبولی کړي دي. دریمه خبره موسی علیه السلام باندې د بچپن نه راواخله تر د نبوت او د پیغمبرۍ پورې چې الله کوم احسانات کړي هغه 8 احسانات دي نو هغه به ذکر کیږي په دې 2 مقام کې. او 4مه خبره چې الله رب العالمین با دی موسی علیه السلام ته یو ځل بیا وایي چې زه د مدین نه مصر ته لاړ شه او دا واقعه د صورت په اوله کې ذکر هم شوه
چې بیبي ورسره و دی را روان شوی دی. نو د اولنو 8 آیاتونو کې شپږ دعاګانې د موسی علیه صلات والسلام هغه ذکر کیږي. بیا قبولیت د دعا دی. اولنۍ دعا قال اویل موسی علیه السلام رب ای ربا اشرح لی پرانیز زما صدری سینه زما. موسی علیه صلات والسلام اولنۍ دعا دا وکړه چې یا الله زما د سینه ته څه که فراخه که کولاوی که پرانیزئ. پرانستل د سینې څه مطلب دی؟ یو مطلب دا دی چې د علم د پاره پرانیزه. دویم مطلب دا دی چې یا الله زه روان یم فرعون لا او د حق دین دعوت ورکول دی کې قسمه قسم تکالیف مصیبتونه په سړي باندې راځي. نو مفسرین لیکي چې د سینې د پرانیدلو مطلب دا دی چې یا الله په دغه مصیبتونو تکالیفو کې ما ته صبر او استقامت را نصیب کړي چې زه صبر او د ثابت قدمۍ نه کار واخلم. نو اولنۍ دعا دا وکړه. بیا مفسرینو ذکر کړي دي او دا ډېره ښه فایده د دې آیاتونو نه معلومیږي او یقینا چې په دې باندې څوک عمل وکړي ډېر لوی فایده وله ورکوي. او هغه دا ده چې ګوره الله موسی علیه السلام ته وي ته لاړ شه فرعون لا سرکشه شوی انه طغا. نو موسی علیه الصلاة والسلام سمدس نه روانیږي. الله نه څه غوښتي؟ دعاګانې. نو د دې وجې نه چې د دعوت او د تبلیغ کار دی کوو نو اول د الله نه به څه غواړي؟ دعا چې یا الله زه دا کار کوم خو په دې کې را سره ته ضرور مدد وکړي. څنګه چې موسی علیه صلات وسلام دعاګانې غوښتي. دغه رنګ چرته یو تقریر کې یو واز او نصیحت کې نو اول خپل الله ته متوجه شه. ذکر اسکار وکړه. الله نه دعا وغواړه چې الله دلته خبره د دین کومه خو ته زما د ژبې نه داسې کلمات وباسي چې مالم فایده راکړي او د خلکو لم فایده ورکړي. د داسې عالم په خوله کې بیا ډېر لوی اثر الله ږدي او چې دا سمدس راشي او بس شروع شي ښه جذباتي تقریر وکړي خو په چا باندې اثر ونه کړي. ولې دې نه مخکې تعلق خپل د الله سره برابر کړی. موسی علیه صلات وسلام اول دعا دا وکړه. دویمه دعا ویسر لی امری او آسان کې ما ته امری کار زما. امری نه مراد دقه کار د نبوت دی چې الله پیغمبري ورکړه مخکې تیر شو. موسی علیه الصلاة والسلام و یا الله دې کار کې که ظاهري او باطنی اسباب دي نو دا دواړه آسان کی. درېمه دعا وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وحلل او پرانیزی عقدة غوټه من لسانی د ژبې زما یفقه قولی نو پویه بشي دوی په وینا زما باندې. د موسی علیه صلات والسلام په دې ژبه کې لږ شان لکنتو خبرې چې به کولې نو دا ژبه به بندېده. بعضې خلکو وي داسې که نه چې خبرې کوي نو دا ژبه پکې بندېږي. او دلته مفسرینو حدیث ذکر کړی دی. تفسیر ابن جریر ابن کثیر دې ټولو راوړی دی چې کله فرعون د موسی علیه صلات والسلام او واقعه وروستو د آیت کې ورته اشاره کیږي چې دې صندوق کې مور بند کو دریای نیل ته غزار کو چې کله فرعون راوچت کو او دا سر ولا کولاو کو نو په دې کې یو ښایسته ماشوم پروت دی. نو دی موسی علیه السلام د فرعون دی ګیرې ته لاس ورواچو. دا حدیث کې دا راغلی چې ګیرې ته ولا لاس ورواچو ګیرې ته راښکله نو فرعون ویرېده چې دا خو هغه ماشوم کیدی شي چې زه ته خلکو یارولم چې ستا بچیي به خرابوي. نو د اراده وکړه چې دې زه وجنم. ښځه و اسیا رضی الله تعالی عنها په جنت کې به د نبی علیه السلام په نکاح کې دا راځي. قربانی د ایمان ورکړي. نو هغې ورته ویلې چې مه کوه دا ته څه کې دا خو ماشوم دی. ماشوم خو ناپویه یې که نه. وی بیا دې ښځې ورته ویلې چې ځه که زما دا خبره نه منې نو په دې ماشوم باندې یو امتحان وکړه. دې ماشوم دی ته د اور سکروټ هم راواله ده ته مخې ته کېده جمره او تمره کجور هم راواله او ده ته مخې ته کېده او بیا دې ته پرېږده چې دی کوم شیز لاسو کې رالي تا ته پته ولګي. و چې کله ورته کېښودل نو موسی علیه صلات وسلام د اور سکروټې ته لاس ځکه هغه لږه سره وه رڼا یې کوله
دا خو ماشوم و نو چې راوایغسته خولې ته یې کړه نو د هغې د وجې نه بیا په ژبه کې لکنت پیدا شو. نو ځکه د الله رب العالمین نه دعا غواړي چې یا الله وحلل پرانز عقدة غوټه من لسانی د ژبې زما فایده به یې څه شي یفقهو قولی دا چاله چې ورځم نو هغوی به زما په دې خبره باندې بیا څه شي پوه به شي. او هارون علیه السلام خو دنه مشر و د هغه ژبه خو قرآن کې په خپله دی وی افصح من لسان هغه خو ډېر فصاحت والا و. څلورمه دعا وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی وګرځوه ما لره وزیرا ملګری من اهلی د کورنۍ زمانه هارون اخی چې هارون رور زما دی. د څلورمه دعا وکړه چې یا الله دا د دعوت کار کومه د نبوت دا خو ډېر ګران کار دی زه یوازې یم ماله یو ملګری م وګرځوه خو هغه ملګری زما خپل رور جوړ که نو ډېر به ښه. ګوره مفسرینو ذکر کړي دي چې موسی علیه صلات وسلام چې د خپل رور سره کوم احسان کړی دی نو مور راوړی بچی نشي کولی ځکه وروستو راځي د نبوت دعای وله غوښتې ده چې واشرکه فی امری. نو الله رب العالمین به هارون علیه السلام ته نبوت ورکړی هم دی د ده د دعا په برکت باندې الله رب العالمین هارون علیه السلام به نبی کړی. نو الله ته چې یا الله ماله یو وزیر وزیر معنی دلته څه د ملګری من اهل زما د کورنۍ نه چې هغه هارون دی اخي رور زما دی. پنځمه اشدد به ازری و اشرکه فی امری. اشدد به ازری دا پنځمه دعا ده کلکه که به په د سره ازری یعنی زهری ملازمه ازری په معنی د زهری د ملازمه نو د ملګری او بیا خاص کر د رور په ذریعه د سړي ملا مضبوطیږي که نه. او شپږمه و اشرکه فی امری او برخه ورکه د لره فی امری په کار زما کې. د اشرک هونه مراد اسې ملګرتیا نه ده مفسرین لیکي دې نه مراد نبوت او پیغمبري ده. نو دی د هارون علیه صلات وسلام باندې لوی احسان کړی چې د هغه دپاره موسی علیه صلات وسلام دا دعاګانې غوښتي. خو اوس د دې دعا غوښتلو موسی علیه صلات وسلام یو دوه فایدې ذکر کوي. کی نسبحک کثیرا دې دپاره چې مونږ تسبیح بیانو ستا ډېر ونذکرک کثیرا یادو به تا ډېر. یا الله چې زمې مو زما سره زما رور هارون م یو دواړه روان یو نو په شریکه باندې به ستا تسبیح او ستا ذکرونه کو. او چې یو سړی ذکر کوي د هغې بېله مزه ده او چې دا بل ملګری م ورسره په ذکر وي نو د دې بیا ډېر خوند دي. ګوره مفسرینو ذکر کړي دي چې دا آیاتونه دا دعا آیات 33 او 34 وی دا دلیل دی په فضیلت د ذکر الهی باندې ځکه چې موسی علیه صلات وسلام دعاګانې غواړي د دعا نه پس الله ته د دعا د قبولیت دپاره وسیله د هغه تسبیح او ذکر پیش کوي. وی موسی علیه السلام ته پته وه چې الله په خپل یادولو په تسبیح باندې ډېر زیات خوشحالیږي. ځکه دعاګانې وغوښتې بیا ورته وی یا الله ګوره دعا مقصد هم دا دی که دې قبول که موږ به بیا دا کار کوو د دې دپاره چې الله زما دا دعاګانې قبولې کړي. اوس یو وسیله الله ته پیش کوي انک کنت بنا بصیرا یقینا تو بنا بصیرا زمونږ په حال باندې لیدونکی. یا الله تا ته زمونږ حالت معلوم دی. نو الله رب العالمین نه چې کله دا دعاګانې وغوښتي نو د انبیا علیه صلات وسلام دعاګانې اکثر الله رب العالمین سمدس قبولې کړي دي. نو الله ورته ویل چې زه دا ټولې مې دله قبولې کړي. قال اویل ورته الله تعالی قد اوتیتا یقینا درکړو ما تا ته سؤلکه غوښتلی شوی ستا یا موسی موسی سؤلکه یعنی موسی تا چې دا څه وغوښتل دا ټول ما ستا څه کړو قبول کړو. نو هارون علیه السلام نبیم ګرځولی الله. هارون علیه صلات وسلام ورسره د فرعون خوالم تلې ملګری م جوړ شوی دی. د ژبې چې کم لکنت و کم بندیز به راته هغه م ته الله رب العالمین ختم کړي. سینه م وله کلاو او فراخه کړې ده. نو کمې دعاګانې چې غوښتي و الله وله دا ټولې قبول کړي. اوس الله رب العالمین څه عجیبه ذات دی. الله د خلکو یو اشکال لرې کوي چې څوک دا ونه وی
چې ګینې د موسی علیه السلام په الله باندې زور او الله ته مجبور او نو د دا دعای ځکه قبول کړي. الله وینا یاد ساته ولقد مننا علیک مره اخرى یقینا احسان کړي مونږ په تا باندې مره اخرى بل ځل. الله وی د موسی علیه السلام دا دعاګانې قبلول دا زما احسانات دي، نه په الله باندې د چا زور چلیږي نه الله د چا نه مجبوره دی. الله وی دا ګوره زما احسان دی په موسی علیه السلام. بل مره اخرى دا مطلب دی چې الله وی موسی علیه السلام ته چې صرف دعا قبلول خو پرېږده په تا باندې ما نورم ډېرو احسانات کړي چې هغه 8 احسانات دي د آیاتونو کې هغه ذکر کیږي. موږ به نن یو ذکر کوو. نو دا هغه احساناتو اول احسان چې دا هغه احسانات الله ذکر کوي چې دا د بچپن نه راواله تر د 40 کالو عمره پورې بده شوي دي. اول اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اذ اوحینا کله چې خبر ورکه مونږه الی امک مور ستا ته ما د هغه څه یوحی چې خبر ورکېدی شي. دلته خو ورته اشاره کړې ده خو خبر هم پسې وروستو ذکر دی. خو سورة القصص کی بیا ردی واقعی شلم سپاره کی تفصیل لازی انشاءاللہ. فرعون ته ویلې شو چې فرعون ستا په دې کسانو کې به یو ماشوم پیدا کیږي او هغه ته به ستا باچاحت دې ته به لویه خطرې ستا دا باچایي به ختمی. ظالم راولګېدو او حکم یې وکړو خپل فوج او پولیسي ولیږل چې په کم کور کې نارینه اولاد پیدا کیږي الک یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. نکۍ خیر دی ژوندی پرېږدی خو هلکانو وجنئ، ماشومان به وجل. بیا بعضې مفسرینو یو روایت پیش کړی دی چې فرعون چې کوم لښکر و قبطیان هغه وله راله ورته ویلې چې ته خو دا نارینه اولاد وجنې. نو دا چې په دې طریقه ټول ختمیږي نو زمونږ غلامان او زمونږ خدمتونه به بیا څوک کوي. نو هغه حکم وکړه چې یو کال وجنې یو بل کال ژوندي پرېږدئ. د الله شان او قدرت ته ګوره. په کم کال چې ماشومان نه وجل په هغه کال هارون علیه السلام پیدا شو، دی مشر. په کم کال چې وجني په هغه کال موسی علیه السلام پیدا کیږي. الله یې ښیي چې ګوره زه د حفاظت څنګه کوم، زه دې په هغه کال نه پیدا کوم په کم کال چې فرعون ماشومان نه وجني، په هغه کال یې وله رور پیدا کړ. په کم کال چې وجل په هغه کال الله دی پیدا کړ. ښه چې پیدا شو نو مور څه خو یې غم و چې دا خو ظالم باچا دی او فوج او لښکر مقرر کړی دا ماشوم خو به رانه اوس واخلي مړ به کي. الله وی په دغه وخت کې موسی ته وی چې موسی بچپن دی رایاد کا، ستا تربیت ما څنګه کړې ستا حفاظت ما څنګه کړې. نو اذ اوحینا الله وی کله چې خبر ورکو مونږه. ګوره وحی عرضې کې د وحی په معنی نه راځي، ګوره دا یاد ساتئ. یو خو هغه وحی ده چې الله انبیاء علیه السلام ته کوي په واسطه د جبریل علیه السلام. نو د دې دا مطلب نه دی چې موږ وحی وکړه مور ستا ته، نه په زنانو کې نبی اچرته نه ده تیره شوې. او دا د وحی ټکې د شاتو د مچو په باره کې راغلی مخکې تیر شوی. و اوحى ربک الی النحل. نو د وحی معنی دلته دې ته الهام ویلی کېږي، چاته په زړه کې خبره اچول. او دا د اولیاء الله لوی شان دی چې الله ورته په زړه کې یو ښه خبره واچوي. نو د دې نه به دغه الهام مرادي. اذ اوحینا کله چې خبر ورکه مونږه الی امک مور ستا ته ما هغه یوحی چې خبر ورکېدی شي. خبر څه وسې ذکر کوي. ان اقذفیه فی التابوت چې واچوه یا بند که ده لره فی التابوت په تابوت کې. الله موسی علیه السلام د مور په زړه کې دا طریقه واچوله چې دا ماشوم راواله او په یو صندوق کې بند که. ښه چې صندوق کې دې بند که څه وکړه فاقذفیه فی الیم. نو واچوه ده لره فی الیم په دریای نیل کې. دریای نیلو ورته ویل چې دا صندوق بیا راواله او دې دریای نیل ته ورغزار کا. تفصیلی واقعه دا په سورة القصص کې براشي انشاءالله. فلیلقه الیم بالساحل. فلیلقه الیم او بغرزوی دلر دریاب بالساحل غاړې ته. یأخذه او بنیسی دلر عدو لی دشمن زما و عدو له او دشمن ده. الله ورته زړه کې دا خبره واچوله چې دې دریاب کې به دا صندوق رواني. د دې دریای نیل نه د فرعون کور ته یو لښتې جدا شوی. الله ورته چې دا صندوق به په هغه لښتې کې ځي، د فرعون کور ته به ځي،
فرعون زمام دشمن دی او موسی ستام دشمن دی. همغه دشمن لاس لبزي څوک چې ماشومان وجني. ور الله ساجيبه حفاظت د دشمن په کور کې الله د ګوري حفاظت کې د هغه موسی چې فرعون تیارېدو او څو زره ماشومان دی ظالم وجلی. اوس الله ورته وایي چې یاد ساته موسی والقیت علیک محبة مني او واچول ما علیک پتا باندې محبة مني محبت د خلکو طرف زمانه. مفسرینو ذکر کړي چې الله رب العالمین د موسی علیه السلام سره محبت د خلکو په زړونو کې اچولی چې چا به موسی علیه السلام ته وکته مینه به ورسره پیدا کېده. او دا خلاصه کې چې د فرعون د ښځې ورسره څومره مینه پیدا شوې وه. دا خو فرعون وجه خو د ښځې بچ کړی دی که نه. الله د اسیه بیبي په زړه کې د موسی علیه السلام سره دومره مینه محبت واچو چې هغه مینه محبت سبب وګرځېده د د تربیت. دغه اسیه بیبي بیا د تربیت کړی په خپل کور. دې ته وایي والقیت علیک محبة مني. او حدیث درته ما مخکې ویلی چې کله الله رب العالمین د چا سره مینه محبت شروع کی صحیح حدیث دی نو هغه جبریل ته وایي چې جبریله د پلانکي سره زما ډېر مینه محبت دی تیم ورسه کوه. جبریل د اسمان نورو ملایکو ته وایي چې زما او د الله ورسه محبت دی تاسو یې ورسه کوئ هغه ځمکې ته راکوشي هغه د خلکو په زړونو کې القا او الهام وکړي نو د هغه خلکو بیا د دغه سړي سره صحیح مینه هېڅ جایداد به ورسره نه وي بیلنس به ورسره نه وي ګاډی به ورسره نه وي ساده زړې کپړې به اچولي خلک به ورته څومره په درانه سترګه باندې ګوري. ولې الله ته به ګراني الله به نه ناراضه کوي. ولتصنع علی عیني ولتصنع او دې دپاره چې پالنه وشي ستا علی عیني په سترګو زما باندې. عین الله رب العالمین دلته خپله سترګه ذکر کړې ده چې په سترګو زما نو معنی به همدغه سترګو کېږي. باقي الله رب العالمین ځان له سترګه ثابته کړې ده خو دې کې به سړی نور باسونه وغیره دا نه کوي چې د الله سترګې څنګه دي کما یلیق بشانی بس څنګه چې د الله د شان سره لایقي زمونږ ستاسو به ورباندې عقیده. قال اویل موسی علیه السلام رب اشرح لی صدری ای رب پرانیزا سینه زما ویسر لی امری وسان کما تکار زما وحلل او پرانیزا عقدة من لسانی غوټه د ژبې زما یفقه قولی چې پوه شي دوی په وینا زما باندې. وجعل لی وزیرا من اهلی او وګرځوه ما لره ملګری د کورنۍ زمانه هارون اخی هارون چې رور زما دی اشدد به ازری کلکه که په د سره املا زما و اشرکه فی امری او برخه ورکه د لره په کار زما کې کی نسبحک کثیرا دې دپاره چې مونږ تسبیح بیانو ستا ډېر ونذکرک کثیرا او یادو تا لره ډېر انک کنت بنا بصیرا یقینا ته زمونږ په حال باندې لیدونکی. قال اویل ورته الله تعالی ای موسی قد اوتیت سؤلک یا موسی یقینا درکړی شو تا ته هغه چې غوښتلی دی تا ای موسی ولقد مننا علیک مرة اخرى او یقینا احسان کړی مونږ په تا باندې بل ځل اذ اوحینا الی امک ما یوحی کله چې خبر ورکه مونږ مور ستا ته هغه چې خبر ورکېدی شي ان اقذفیه فی التابوت چې واچوه د لره په صندوق کې فاقذفیه فی الیم بیا دغه صندوق واچوه په دریای نیل کې فلیلقه الیم بالساحل او به غورځوي د لره دریاب بالساحل غاړې ته یأخذه نو او به ونیسي دې صندوق لره عدو لی دشمن زما و عدو له دشمن د ده. والقیت علیک محبة منی او واچول ما پتا باندې محبت د خلق منی طرف زمانہ ولتصنع علی عینی او دې دپاره چې پالنه ستا په سترګو زما باندې